Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi friend, how are you? نستانو څنګه یې ښه؟ نن د دې شورزو کورس چې کوم موږ رانیولی دی د هغې کلاس نمبر 2 دی. کلاس نمبر 2. نن چې کوم کلاس دی نو دا په آدابو باندې دی، یعنی په خوش اخلاقۍ لفظونه چې کوم دي په انګلیش کې استعمالیږي. اکثر په پښتو کې خو داسې ډېر خوش اخلاقۍ لفظونه نه وي، خو د انګریزانو په ژبه کې یو ښه لفظونه چې کوم دي خوش اخلاقۍ والا، نو دا لیکچر نن په هغه باندې دی. په هغې کې چې کوم تاسو ته زه ښیم دا یو څو الفاظ دي، ورډز دي. پلیز شو، تھینک شو، ویلکم شو، کانډلی شو، الاو می شو، آفټر یو شو، ساری شو، ایکسکیوز می شو، دیٹ از رائٹ شو، اٹس مای پلیجر شو. دا یو څو لفظونه ما واخیسته. پارډن شو. ٹھیک شو. نن زه تاسو ته په دې باندې کلاس جوړوم. فرض که زه تاسو ته یو څو جملې ښیم، که تاسو یو کس ته داسې وایي چې ګیو می یور پین، ټیک شو، دا صحیح جمله ده. یا داسې ورته وایي چې ګیو می ا ګلاس آف واټر، ګلاس اوبه راکړه یا پین راکړه خپل. واټ از د ټایم، یا څه ټایم دی. یس آی ویل ډرنک اټ، زه بس کمه. نو ښې صحیح جملې دي. خو که تاسو په انګلیش والا یا داسې د هغو په معاشره کې تاسو دا استعمال کوئ، نو تاسو به یو ان سوشل کسانو کې راځئ، یو بد اخلاقه کسانو کې به راځئ. دا جملې چې په پولایټ طریقې سره، ښایسته طریقې سره تاسو کله استعمالوئ، نو دا به داسې استعمالوئ: می آی هاف یور پین پلیز، ستا پین اخیستی شمه. a glass of water please، یو ګلاس اوبه راکړه پلیز به ورسره راولي. یا چې وایي څه ټایم دی، نو ټایم پلیز، داسې هم ویلی شي واټ از د ټایم پلیز. او بله دا دی چې ته وایي چې زه بس کمه، یس آی ویل ډرنک اټ، دا داسې ویلی شي یس پلیز، بس شارټ کټ داسې ویلی شي. نو دې طریقې سره چې کله وی، نو ته به یو سوشل کسانو کې شمارلی شي، یو هغه معاشره کې به ستا هغو ساړو پهچان کېږي نه. دا د انګلیش څه رولز دي پولایټ. که تاسو له چا څه معلومات درکړل یا یې ستاسو څه هیلپ وکړو یا یې څه وکړو، نو تاسو به هغو ته تھینک یو وایي یا به ورته تھینکس وایي. صحیح شوله. خو دا په پولایټ الفاظو کې نه راځي، او خوش اخلاقۍ کې دا نه راځي. دا د انګلیش د آدابو خلاف دي. اکثر چې په ښه طریقې سره ورته تاسو وایي، نو تھینک یو ویری مچ به ورته وایي، یا تھینک یو سو مچ، یا ورته دا هم ویلی شي مینی مینی تھینکس ټو یو. ٹھیک شو. که ستاسو چېرته چا شکریه ادا کړه، یا تاسو څه کار چاله وکړو، یا هم څه مدد چا سره وکړو، هغه تاسو ته وویلي چې تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ، نو تاسو ورته چپ پاتې شوئ، نو دا په انګریزۍ کې یعنی په بد اخلاقۍ کې راځي، یو ان سوشل هغه کې راځي چې تاسو کله ځان یو سوشل خلکو کې شمارئ، نو تاسو به چې هغه تاسو ته ووایي چې تھینکس، نو تاسو به ورته دا جواب ورکولی شئ اټس آل رایټ، او دا هم ورته ویلی شئ نو مینشن، چې هغه تاسو ته وایي تھینکس. اټس فاین هم ورته ویلی شئ، مای پلیژر هم ورته ویلی شئ، ویلکم هم ته ویلی شئ، او یو آر ویلکم هم ته ویلی شئ. خو دې کې چې کومه د اخري دغه ده یو آر ویلکم یا ویلکم، دا ټولو کې مزیداره جمله ده چې څوک هم چې تاسو ته ووایي چې تھینک یو سو مچ، یا تھینک یو، یا تھینکس، یا تھینک یو ویری مچ، نو تاسو ته دا ویلی شئ ویلکم. که تاسو نه چېرته څوک څه شی وغواړي، فرض کوئ چې دا څیز راکړه، او تاسو پر رضامندۍ څه ورکوئ، که هر څیز وي یا هر څه دغه وي، نو تاسو په انګلیش کې داسې ویلی شي چې ټیک اټ، لکه واخله که نه. نو تاسو چې ورته وایئ چې ټیک اټ، نو دا یو با اخلاقه جمله ده. تاسو چې کله پولایټ او ښایسته انداز سره وایئ، اخلاقي دغه سره د رولو مطابق، نو تاسو به داسې ووایئ چې with great pleasure، with great pleasure، یا داسې هم ویلی شئ yes you are welcome. لکه تا ته څوک وایي چې دا شیز راکړه، ته ورته یې واخله، نو داسې ورته وایه ښایسته انداز کې yes you are welcome، یا ورته داسې وایه with great pleasure.
تاسو که چېرته یو زنانه یا ماشوم اخلی چې دا ماشوم راکه یا یو بوډا کس یې هغسې څه غوټه موټه اخلی او ته وایې چې دا مال راکه نو په پولایټ انداز کې تاسو داسې ویلی شئ allow me یا ورته داسې هم ویلی شئ may I help you دا ورته ویلی شئ. صحیح شو. بیا که چېرته تاسو په لاره روان یاستئ یو بوډا کس روان یم تاسو ته وایي چې یا یو مشر کس روان یي تاسو ته وایي چې مخکې شه نو په انګلیش کې خو داسې ویلی شي چې پسټ یو خو دا بد اخلاقۍ کې یو ښایسته انداز کې نه راځي دا ان سوشل سنټینس دی جمله فقره ده ورډ دی تاسو ورته داسې ویلی شئ په ښایسته انداز کې خوش اخلاقۍ کې یو سوشل هغه کې چې شمارئ تاسو ته ویلی شي after you لکه هغه ته وایي مخکې شه after you دا جمله تاسو استعمالولی شئ polite word. او کله هم چې تاسو نه څه غلطي وشي نو تاسو دا ویلی شئ ساري که وړه نه وړه غلطي مې تاسو ساري ویلی شئ او دا یو ښایسته او ادبي دغه دی. یا ورته دا هم ویلی شئ excuse me. او کله هم چې چاله آواز ورکړي یا د چا نه مخکې کېږي نو تاسو اکثر هغه ټیم کې دا ویلی شئ excuse me. دا یو ښه دغه دی لفظ دی. دا څو لفظونه زه تاسو ته شریکوم مختصر لفظونه چې کوم د غټو لفظونو نه موږ مختصر لفظونه جوړ کړي دي انګلیش رول ریګولیشن کې. نو I am مختصر کړی دی am. I have مختصر کړی دی I've. He is مختصر کړی دی his. We are مختصر کړی دی we're. She is مختصر کړی دی she's. is not مختصر کړی دی isn't. are not مختصر کړی دی aren't. do not مختصر کړی دی didn't. don't did not مختصر کړی دی didn't. will not مختصر کړی دی won't. has not مختصر کړی دی hasn't. have not مختصر کړی دی haven't. I would مختصر کړی دی I'd. could not مختصر کړی دی couldn't. would not مختصر کړی دی wouldn't. should not مختصر کړی دی shouldn't. he has مختصر کړی دی his. it is مختصر کړی دی its. he had مختصر کړی دی had. نو دا هغه لفظونه دي چې دوه لفظونه مختصر کړي دي یو لفظ یې جوړ کړی دا هغه شارټ کټ دي. دا څو ښایسته رنګې جملې دي زه تاسو ته دا هم دې کلاس کې کومه چې لږ ډېر ذهن هم کلاو ته ملاوېدو وخت درکړی و خو راتلی نه شوم معافي غواړم. I'm sorry I couldn't make it that day. یا داسې هم ویلی شئ I'm sorry I couldn't make it in time. بل سنټنس ته غوږ کېدی معافي غواړم ناوخته شو. I'm sorry I got a little late. I'm sorry I got a little late. دا ټولې غلطیانې دي معافي غواړم. It was all by mistake. Please excuse me. It was all by mistake. Please excuse me. زه ډېر افسوس کوم. I'm very sorry. معافي غواړم تنګ کړی مې. Sorry to have disturbed you. माफ का I beg your pardon. I beg your pardon. زه یو عرض لرم یعنی زه څه خبره کول غواړم. allow me to say لږه توجه غواړم. may I have your attention please. دا خپل څیز ګڼه. it's all yours. تاسو مال د خبرې کولو موقع راکوئ. will you please permit me to speak. لږ ځای به راکړي. will you please move a bit. ته به ما کښېنې. will you please let me sit. زه ستا لږ رنګې ټیم اخیستی شم. could you spare a few moments for me. چې څنګه دې خوښی. as you please. آرام سه کښېنه. please make yourself comfortable. د تکلیف معذرت غواړم. sorry for the inconvenience. ستا ډېره مهرباني. that's so kind of you. واخله. please help yourself. تا سره چې ملاو شوم ډېر خوشحاله شوم. glad to meet you. ستا د ښې مشورې ډېره شکریه. thanks for your valuable advice. زه پوره کوشش کوم
I will try my level best. امید دی چې مزه کې وای. Hope you are enjoying yourself. دا و د نننۍ ورځې کلاس او کلاس نمبر 2 او دا ویډیو نه زیات شیر کړئ ځکه چې په هر ګوټ کې د افغانستان پاکستان د پښتنو په هر اداره کې چې هر ماشوم دی د انګلیش سکول ته نشي تللی او داسې سرکاري سکولونه هم هغه ځایونو کې نشته دی او د هغو زړه دا غواړي چې موږ انګلیش زده کړو نو خامخا دا ویډیو د هغو دپاره ډېره ضروري ده او زیات نه زیات یې د هغو دپاره شیر کړئ. Thanks for watching guys. Goodbye.